خپلواکي هغه جوهر دی چې د یو ملت سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي بقا تضمینوي. یعنې که چیرته په یوه ټولنه کې بشپړه خپلواکي موجوده نه وي، هغه هیواد له هر اړخه د پردیو تر تاثیر لاندې وي، نشي کولی چې پرمختګ وکړي. په 1919 میلادي کال کې د فبرورۍ په میاشت کې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې په شهادت باندې رسیږي. تر هغې نه وروسته د ده زوی امیر امان الله خان چې په کابل کې نایب السلطنه و اقتدار ته ورسېده او د افغانستان خلک یې په خپل ځان باندې راټول کړه او د انګلیس نماینده یې راوغوښته او هغه ته یې ډېر په زغرده باندې د افغانستان د خپلواکۍ نه وویلې او ورته ویې چې له نن نه وروسته افغانستان په خپلو ټولو کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی او هیڅ بهرنی هیواد نشي کولی چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. نو د دغه ورځو د لمانځلو هدف دا وي چې ځوان نسل بالخصوص چې کوم محصلین دي، کوم زموږ بچیان دي، دوی ته دا پیغام ورکړل شي چې ازادي په اسانۍ نه اخیستل کېږي او یو ازادي اخیستلي او یو خپلواکي برقرار ساتلي. تر ټولو مهمه برقرار ساتل دی چې په دغې باندې موږ خپل ځوان نسل پوه کړو چې هغه دومره آګاه اوسي چې زموږ مشرانو قرباني ورکړه، د سرونو په بدله کې دا وطن موږ ته آزاد کړه. اوس زموږ مسؤلیت څه دی چې دا وطن به د نړۍ د سیال قانون سره سیال کوو. په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې موږ دا ورځ لمانځو، نو لږ ډېر مشکلات به دا و چې د ریاستي ادارو لخوا به یا دا غزي چې کوم حکومت یا حکومتي چارواکي د هغو د خوا نه لږ خنډ او ځنډ جوړېږي. حتما بیا به د پروګرام یا د برنامې وروسته به پوښتنې هم کېدلې چې تاسو هدف څه و، په کومه موخه مو دا د افغانستان استقلال په پاکستان کې لمانځو، تاسو فنډینګ چا کړی و. پاکستان 1940 کې بیا ازادي ترلاسه کړه. همدغسې برطانوي هند چې و، هند د برطانیې نه بیل شو، خو دغې خلکو ته دا روحیه، دا کنسپټ، دا ذهنیت افغانانو ورکړو. نو د سیمې هیوادونو هم زموږ د ازادۍ نه هغه په انګریزۍ کې چې خلک وایي انسپایر شو، دوی زموږ نه دا کنسپټ واخیستو او دا خپلواکي موږ ورکړه. نو اوس زموږ من حیث القوم دا مسؤلیت دی چې ټول یو ځای اوسو، په اتفاق کې اوسو، اتحاد کې اوسو. دا خبره اړخ ته کېدو چې دا پوپلځی دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو واحد افغان یو، د افغانستان نه نمایندګي کوو او چې وطن یې نو موږ ټول به یو. خدای مکړه که وطن نی نو موږ هم هېڅ نه یو. انفرادي توګه باندې موږ خپل پېژندګلوي لرو، که موږ یې لرو نو د وطن په سترګو موږ په نړۍ کې خلک پېژنو.